بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. په آخر کې هر څوک د مرګ خوند سکون کې دی او تاسو به ټول د قیامت په ورځ خپل پوره اجر لیدونکي یې. هغه کس به هلته کامیابوي چې د دوزخ د اور نه لرې کړی شي او جنت ته ننباستی شي. پاتې شوه دا دنیا، نو د دنیاوي ژوند سامان خو یوه دوکه او فریب دی. که ځانم ته بچ کو نو جنتیان شوي، او که د ده په فریب کې گیر شوي نو دوزخیان شوي. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. مسلمانانو، تاسو به د مال او ځان دواړو په ازمیښت کې واچول شئ، او تاسو به د اهل کتابو او مشرکانو نه ډېرې زورونکې خبرې واورئ. که تاسو په دې ټولو حالاتو کې صبر او پرهیزګاري وکړه نو یقینا دا د ډېرې حوصلې کار دی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. دغو اهل کتابو ته هغه کلکه وعده هم ور یاده که چې الله تعالی ترې اخیستې وه چې تاسو به د کتاب حکمونه په خلکو کې خوروئ او هغه به پټوئ نه، خو هغو کتاب شاته وغورځو او هغه یې په ډېره لږه بیه خرڅ کو. څومره ناکاره بیوپار دی چې دی یې کوي. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هغه کسان چې په خپلو اعمالو خوشحاله دي او غواړي چې څه چې دی نه دي کړي په هغه دې هم د دې تعریفونه وشي. ته دې د عذاب نه خلاصېدونکي مه ګڼه او ځان دې خبر کړي چې د دې دپاره دردناک عذاب دی. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. د ځمکې او د اسمانونو باچاهي هم د الله دپاره ده او هغه په هر شي قادر دی. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. د ځمکې او د اسمانونو په پیدایش کې او د شپې او ورځ په تلو راتلو کې د عقلمندو دپاره یقینا ډېرې نښې دي. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
څوک چې ولاړې ناستې او ملاستې په هر حالت کې الله یادوي او د اسمانونو او د ځمکې په پیدایش کې غور و فکر کوي او وایي ای زمونږ ربه دا ټول شیان تا ابس او بې مقصده نه دي پیدا کړي ته د دې نه پاکې چې ابس کارو کې نو ای زمونږ ربه مونږ د دوزخ د عذابه وساته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ای زمونږ پالونکیا تا چې څوک په دوزخ کې واچولو هغه دې په حقیقت کې په ستره خوارۍ او په رسوایۍ کې واچولو او د ظالمانو مددګارې به هیڅوک نه وي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ای زمونږ ربه مونږ د یو نارې وهونکي آواز واورېدو چې د ایمان طرف ته یې بلنه کوله او ویلې چې خپل رب ومنئ مونږ د هغه بلنه ومنله نو ای زمونږ ربه کومه ګناه چې مونږ نه شوې ده د هغې نه راتېر شه کمې بدې چې په مونږ کې دي هغه لرې که او په خاتمه کې راته د نیکو خلکو ملګرتیا راکه ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد خدای پاکه کمی وعدې چې تا د خپلو پیغمبرانو په وسیله کړي دي هغه مونږ سره ترسره کا او د قیامت په ورځ مونږ د رسوایۍ سره مه مخامخ کوه په دې کې شک نشته چې ته د خپلو وعدو نه مخالفت کوونکی نه یې فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب د هغو رب د هغو دعا قبوله کړه په جواب کې وفرمایل زه د تاسو نه د هیڅ یو د عمل ضایع کوونکی نه یم که نارینه وي او که ښځه تاسو ټول د ځینو هم جنس یئ د دې عمله چې کومو خلکو زما په خاطر خپل وطن پرېښو هجرت یې وکړو او زما په لاره کې ورته مصیبتې ورسېدې او شهیدان کړی شو زه به د هغو بدې د هغو نه لرې کم او د هغو ټول ګناهونه به معاف کم او هغوی به داسې باغونو ته ننباسم چې د هغو لاندې به ولې بهیږي دا ثواب دی د الله د طرفه او هم الله سره ډیر ښه ثواب دی لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په ښاریو کې د خدای د نافرمانو بندگانو ګرځېدل را ګرځېدل دې تا ونه غولوي متاع قلیل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد دا صرف د یو څو ورځني ژوند لږه غوندې ګټه ده بیا به دې ټول دوزخ ته لاړ شي چې هغه ډېر بد د اوسېدو ځای دی لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار
د دې په خلاف چې کم خلق د خپل خدای نه په ویره ژوند تیری د هغو دپاره داسې باغونه دي چې لاندې به یې ولې بهیږي په هغه باغونو کې به دي د تل دپاره اوسیږي دا د هغو دپاره د الله د طرفه د میلمستیا وسایل دي او څه چې د الله سره دي نیک بندګانو دپاره هغه ډیر ښه دي. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. په اهل کتابو کې څه کسان داسې هم شته چې الله مني په هغه کتاب ایمان لري چې تا ته لیږل شوی دی او په هغه کتاب هم ایمان لري چې د دې نه مخکې هم هغو ته رالیږل شوی و د الله په وړاندې سرونه ښکته کوي او د الله آیاتونه په لږه بیه نه خرڅوي د هغو بدل د هغو د رب سره دی او یقینا الله تعالی ډیر زر حساب اخیستونکی دی. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے مومنانو تاسو خپل قدمونه ټینګ ساتئ د دشمن په مقابله کې بهادري وښایئ او د جهاد دپاره تیار اوسئ او د الله نه په ویره کې اوسئ. امید دی چې بری به درته په برخه شي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.